د آسیایي ټولنې د پراختیا مؤسسې د کندوز د علي آباد د پوهنې له امریت سره په ګډه د دې ولسوالۍ 140 تنه ماشومانو ته د سیمه ییزو ټولګیو لپاره اداري وسایل، درسي توکي او روغتیایي کیټونه وویشل. په کندوز کې د آسیایي ټولنې د پراختیا مؤسسه یا ECDO ولایتي مسؤل رحمان الله سجاد وایي چې د دې ټولګیو له جوړېدو څخه یې موخه د دولتي ښوونځیو په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې له لیک لوسته بې برخې ماشومانو ته د علم او پوهې زده کړې ورکول دي. د آسیایي ټولنې د پراختیا مؤسسې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مالي ملاتړ د پوهنې له وزارت سره د افغانستان په زیانمنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د محلي ټولګیو د جوړولو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې هغو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکړل شي چې له زده کړو څخه بې برخې پاتې وي.